چې د مرګ ښه دی دا واړه بچي بالا کالي غواړي بیګا مې دا لور ماته وایي ټول حالات سره سپکو دارو به راوالو وبې کړو ته به دوی څه شی ژوند دی ټول په منډه منډه لکه محترمو دا مې هغه رور ته راوړی دی چې معیوبه و دی الله ته ته ورته نو دا مې ورته راوړلو انشاءالله د ده د ماشومان او د آینده چې هغه کوم څه ګټي ماشومان ته به یې راوړي او د ده به هغه ژوند ورسره برابر انشاءالله ده ته دا موټر سپارو راځه راځه وروره السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم الله دې راځي ما خو دې ما څه راځي ځم دې غواړم روزانه نه نه سلام علیکم سلام علیکم واخستو استاد کور لپاره استاد ماشومان لپاره ان شاء الله هر څه برابرۍ او بل هغه ده تخلاص کړه دروازه دي دا دروازه دي خلاص کړه افغانان ډېر خپه کړي دي بس افغانان نه قربان شو د نوم افغان نه قربان شم افغانان ډېر خپه افغانان چې چا ما سره مرسته کړې چا د امداد کړې ته ګورم چې د موټر چلوي شي کنه الا تراشي جو ګوره هغه ده موټر چلوي شي ماشاءالله 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 الله تعالی دې دا دنیا وغه دنیا خاطر کته ما په دعا کېږي رب العالمین دې امول کابل کا ارمانونه دې پورا شه چې دا کومک ما سره چا کړي او دا امداد ما سره خدای وواړه جنت ورکړي بس خوشاله خدای چې اکبر نصیب کړي ټول به ان شاء الله رب العالمین چې په نوم افغان ګوره ما در چا مرسته کړې ما در چا چللې رب العالمین خوشاله او باد او سوکاله کې خدای ژوند دی ټول په منډه منډه لکه لوبه داسې زما ولس ګاډه استاد ما غږ نه اورېدلی په کار د دې اسلام نه ان شاء الله موږ دې زما غږ اوري په تا خیال مو اورېد زما دې باندې اوس بچو ته ګټم او دې ته هم دوا کوم او چا ما سره دا لګ کړی شه ټول رب العالمین خدای ته خوشاله کړي ټول افغانان دې خوشاله دغه د ماخر خانه دغه د خوشاله کړلو ستاسو په دعاګانو باندې هغه د الحمدلله دا د یو موټر خاوند شو او شوق د دې لرلو چې زه باید یو موټر ولرم زما په زړه ارمان او زما ارمان خدای پوره کړو جنرال شه پوره کړو او بس دا رب العالمین موږ ته بل تعالی وای ولس مشر سي او ډېر ښایسته نوی موټر مرته اخیستی دی رب العالمین ولس مشر سي دلته وګورئ رب العالمین دا ارمان زما په زړه والله نوی موټر مرته وګورئ دا نوی دی بیخي مکمله بس چې په خارج کې په امریکا کې په لندن کې زما ول سلامونه دي زما ول دعاګانې دي دا د روره جانه سودا افغانانو الله دې تاسو ته اجر عظیم درکړي خوشحاله سلامت او سرفراز اوسئ زموږ د یو افغان او مظلوم مسکین افغان په خوله مو مسکا راوستله خوشحاله مو کړو د دو دا بچي مو خوشحاله کړل ماشومانو ته به انشاءالله دو د اختر جامې نه لرلې همدارنګه پلار نه غوښتي و چې موږ نه چپړې لرو نه اختر جامې پلار یې سخت خفه ورته د ځان وژلو چې زهر مو څنګه زهر اوس نه دی رب العالمین وایم چې دا چا ما سره مرده چا اخیستی او چا راوړی انشاءالله یا الله خدای دوشنده ورکړي انشاءالله د خپلو ماشومانو لپاره به رحیم غفور خدای هغه راکه پیسې راکه پیسې راکه داسې دغه به وکړې لاړ به شي دا ماشومان به دې بوځې زه د نورو یتیمانو لپاره زما نورو غریبو پسې ګرځم نو زه کابل نه راغلی یم ستا لپاره زموږ ورور یې او الله تعالی دې ماشومان به ما غږ چا نه اورېده تا زما غږ جګ کو خدای تعالی دې هر افغان خوشحاله کړي تا غوندې مور دې دین تا غوندې افغان زوی دې راوړي دغه ماشومان به دې ټول بوځي خیاطۍ ته صحیح ده صحیح دو ته به کالي وکړي زنانه و ته ماشومان ټول ته صحیح ده انشاءالله به ټول ته به کالي وکړي الله دې خوشحاله لره زه دا دنیا وګه دنیا دې ښایسته شه چې اوس مړم شم منډې دا 100,000 افغانۍ دا یې د ماشومانو لپاره کالي او دا به حتما اختر کې زه دې بیا ماوال اخلم پوه شوې دا د موټر د هغه دی او بس راکې خوشحالۍ غېږه راکړه رور مې
کله خو بداسي محترم او هغه ورور کرا ناسم چې ډېر افغانان خپه کړي وو زه ډېر خوشاله یم او نن د داسې مسکین رور سره ضرورت کوم ډېر خانانو ته نیم ورغلی رښتیا وایي نو دا د خدما رور دی مسکین دی نو ان شاء الله د ما خامیم نور خوشاله شو د زندگی به ان شاء الله نور خطیریږي زیبه هم هنکار ما ګوري چې زما د رور په خونی ودرېدلې همدارنګه د نور به دغه رور تاسو ته په دې ما خامي رور ما د 2 دقیقې پاتې دي تاسو دعا کوئ خدای دې روزي په خاطر چې ما سره دا مرکه چا کړو تا کومک کړی خدای دې دومره وجه پر اټول ولې کړی امين هر ارمان یې پوره کړو جو مبارک ده خدای دې ما ارمان پوره کو الله دې ارمانونه پوره کړي دا غړي بعد ما بچی په نارو اندي خدای وساتل دې وساتل ما بچی مړ کا ولدان دې مړ کا زم دا خوند زمون خون دغه سړي پاتې کو زمانه دې جماعت ته خو راوړې موږ پکړي زمانه دې جماعت بچی وړي کسان نه وړي خو مې راغوته کړي راوړي می